بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ تاسو وایو پی ال اسکوئل. څه شی وایو؟ پی ال اسکوئل. پی ال اسکوئل څه ته ویل کیږي؟ موږ تاسو تیر درسونو کې اسکوئل باندې خبرې وکړې. سم ویلې اسکوئل هم ویلې سټرکچر کیوري لګوي. اسکوئل څه شی وو؟ تیار جوړ شوی کیوریانې وي، هغه موږ راخسته او رن کولم نتیجه ورکوله. نو نن چې موږ تاسو کومه موضوع باندې خبرې کوو هغه د پی ال اسکوئل ده. PL SQL it's mean procedural language. PL माना procedure language. Procedure language. PL SQL या procedure language SQL. نو موږ او تاسو آیا په SQL کې یو ویریبل جوړوي شوی؟ نه. هغه کې په خپل خوخه کم کار نشوي کولای. PL SQL چې د پروګرامینګ په خاطر استفاده کیږي. د څه په خاطر یوز کیږي؟ پروګرامینګ. کچېره موږ وغواړو چې څه کار وکړو؟ یو پروګرام جوړ کو، یو سافټویر جوړو، نو هغه کې هر څه موږ په خپل خوښ کوو، نه غواړو چې مثلا تیار جوړ شوی سټیټمنټونه راواخلو. نو د خپل خوښه کار کول یا پروګرامینګ لنګویج لپاره موږ تاسو د پی ال اسکوئل لا کار کوو. پی معنا پروسیجر. پروسیجر څه ته وایي؟ پروسیجر مجموعه د کوډونو. مجموعه د کوډونو. پروسیجر مې تاسو ته په وی بي کې ویلي وو کنه چې پروسیجر څه ته مجموعه د کوډونو چې د یو خاص ایونت د لاس نه لاندې وي هغه تاسو ویل کیږي پروسیجر ویل کیږي. مجموعه د کوډونو چې د یو بلاک په منځ کې اوسېږي هغه تاسو ویل کیږي پروسیجر ورته وایي. نو دا همدغه سي پروسیجر جوړولو په خاطر باندې موږ تاسو کوم لنګویج یوز کوو؟ پی ال اسکوئل یا پروسیجر لنګویج راخلو کارو. نو پی ال اسکوئل یا پروسیجر لنګویج به څنګه جوړیږي او څه قسم تا کار کوي؟ نو د دې نه مخکې چې موږ تاسو زو پی ال اسکوئل کې موږ تاسو ته دوه خبرې مهمې دي. اول خبره باید چې تاسو ور باندې ځان کوئ کې هغه دا بلاک. موږ تاسو دا پروسیجر چې لیکو د یو بلاک په منځ کې لیکو. څنګه منځ کې لیکو؟ بلاک. داغه د پاره به یو بلاک جوړیږي. څه ورته جوړیږي؟ بلاک جوړیږي. ها څه به جوړي؟ بلاک به جوړي. لکه موږ تاسو یک نور لنګویج کې تاسو کار نه کړی، وی بي کې کار کړی دا. صحیح ده کنه؟ لکه دا څه وو پرایویټ سب. صحیح ده کنه؟ کمانډ 1 قوس خلاص چې شی وو کمانډ 1 کلیکر. صحیح ده کنه؟ دا څه قوس خلاص او په اخر کې به چی لیکلی ول اینڈ سب. دا څه وو کبنوس. دا څه د دې منځ کې بیا موږ څه لیکل؟ دې منځ کې هم کوډونه لیکل. ښه کنه چې ډو سیم ډی دا کار دا کار. نو دغه په خپل دا یو بلاک ده. دا څه شی ده؟ یو بلاک ده. نو په پی ال اسکوئل کې چې کله موږ تاسو کوډ لیکو دغه د لپاره یو بلاک جوړیږي او د هغه بلاک مینس کې به تاسو څه کوئ؟ لیکل کوئ. بلاک جوړولو طریقه څنګه ده؟ په سر کې به تاسو ډیکلیئر ولیکئ. څه به ولیکئ؟ ډیکلیئر او په اخر کې به څه ورکئ؟ اینډ ورکئ. دا به ولیکئ د ډیکلیئر او د اینډ منځ کې دا یو بلاک شو. ها دلته چې ته کار کوي اول به ولیکئ چې څه شی؟ ډیکلیئر بلاک شروع شو او اخر کې اینډ بلاک څه شو؟ ختم شو. نور چې څه کوډونه لیکي دا به هغه د دې په منځ کې لیکي. ها د دې منځ کې نو دې ته بلاک ویل کیږي. په پی ال اسکوئل کې ودا سه موږ تاسو یو بلاک جوړو. څنګه جوړیږي او مخکې لدی چې موږ تاسو پی ال اسکوئل ته زو پکې عملی کار وکړو. د نتیجې کتلو لپاره به تاسو ولیکئ چې سیټ سرور آوټپوټ آن. سیټ سرور آوټپوټ آن چې موږ ته د سرور بیرته آوټپوټ یا نتیجه راوخی. څه وخی؟ آوټپوټ وخی. که خالی پروسیجر جوړوي چې پروت دی نتیجه نه ګورئ نو بیا دا ضرور نه ده چې ویلي کوي. که غواړئ چې تاسو پروسیجر جوړ کړئ او دغه پروسیجر نتیجه هم وګورئ بیا به څه کوئ؟ سرور آوټپوټ آن دا کلمه به لیکئ. ښه څه به لیکئ؟ اول کې سر سرور آوټپوټ آن دا به لیکئ. نو دغه نه وروسته سرور آوټپوټ آن کیږي. ښه د دې نه وروسته بګین کلمه لیکئ. څه لیکئ؟ بګین. بګین شروع کړئ دي کوډ ولیکه. څه وکړي؟ نو ځم چې ماته نتیجه آوټپوټ راکړي. بیرته موږ د خپل پروګرام نتیجه وکتلی شو. که د پروګرام نتیجه نشي نه غواړي وګورو نو بیا ودا نه لیکي. زه درته اوس ښیم حوصله کوم. اوس راځو دلته نو زه ورته یم چې موږ ته آوټپوټ راکړه. نو ورته لیکم چې سرور کم کلمه لیکو د آوټپوټ کتلو دپاره. د هغه دپاره به دغه کلمه ولیکئ. ښه څه شی به ورته ولیکئ؟ ډي بي ایم ایس انډرسکور آوټپوټ ډاټ پوټ انډرسکور لاین. ښه څه به ولیکئ؟ ډي بي ایم ایس انډرسکور آوټپوټ ډاټ پوټ انډرسکور لاین قوس خلاص. چې شی آوټپوټ راکړي اوس ورته ولیکه چې ورته هم آوټپوټ کې د موږ ته راکړي کابل. نو څه به آوټپوټ راکړي؟ کابل. سنګل کوټیشن کې ونیسه، ډبل کوټیشن کې نه. سیمی کولن سره بس ټرمینیټ کیږي. یو سټیټمنټ چې ختميږي په څه سره؟ سیمی کولن سره.
او په اخر کې بسري کې اند نو دا پروسیجر راخلي دا ختميږي که غواړو عملاً وګورو نو راځو موږ څه کوو SQL پلس راخلو خلاصو ها زه راځم یوزر نیم ورکوم سکاټ پاسورډ ټایګر set page size سونه 3000 set line size سونه 3000 غلط مې کړ line size set line size 3000 او ورته لیکم CLESR اوس یو کوډ لیکم set server output on output نه ان کوم ها output نه ان کوم زه راځم اوس ګوره دلته یو ویریبل ډیکلیریشن کو لیکم چې څه شي ډیکلیئر څه لیکو ډیکلیئر لیکم راځم ورته لیکم چې څه شي یو ویریبل نوم جوړوم a ډیټا ټایپ یې څه وي ورچار 2 قوس کلاس 20 سیمی کولن یو ویریبل مې د څه په نوم جوړ کړ د a په نوم باندې چې ور ډیټا ټایپ یې څه شو ورچار 2 of 20 ورته لیکم چې a ډبل ډاټ اکوال ټو دا د تخیمه چې دا څنګه لیکو ورته لیکم سنگل کوټیشن کابل باغ کې څه سٹور کا کابل سٹور کا سیمی کولن ورته اوس لیکه چې څه شي begin ورته لیکم چې څه شي dbms_output dot put underscore line قوس خلاص چې شي میسج راکې کابل نه a کابل کې پروت ده کنه سیمی کولن او په اخر کې end سیمی کولن او end سلاش ګوره error at line 3 دریم لاین کې error لرو ولې ها سوري دا ویریبل اسایمنت د بیګین نو ورسته کیږي ها د بیګین نو ورسته ویلیو څه کوم لیکو اوس راځم ګور سلاش ورکو dbms_output ها آوټپوټ کې دا ځل مشکل ده آوټپوټ موږ پس کې نیسو په قوس کې نیسو ها تک آوټپوټ نتیجه خو په قوس کې ګوره او سلاش سوای نتیجه دی وکړه سوې راپورټ کړه وینې لیکله ولې چې سرور آوټپوټ اف دا سرور ته بیرته رزلټ نه خي دوی ویریبل ډیکلیئر کا ا پکې ا جو پنوم باندې هغه پکې سٹور کړ کابل خو ته نه ویني لکه څنګه چې تاسو ایکسس کې ام اس جی باکس لیکیا دی اوس کې کیپشن ورکاو کنه نو دا سمو تاسو په پی ال اس کیو ال کې کواړو رزلټ وګورو نو بیا سټ سرور آوټپوټ ان کوو بس بیا موږ نتیجه ګورو ها اوس ګورم نو زه سکرین کلیر کوم اوس هدف زموږ دا چې څنګه پروسیجر جوړیږي ها راځو په دې ځای کې ورته لیکو چې څه شی سکارو کا سیټ سرور آوټپوټ set server output on یعنی د set server output on ها سرور آوټپوټ څه شی وشو ان شو بس خلاص اوس چې تاسو نتیجه لیکي تا دا باغ نتیجه دا سرور درکې اوس ګوره څنګه یو بلاک جوړیږي لیکو چې څه شی ډیکلیئر نو ورسته ځکه ویریبل نه ډیفاین کوم ډایرکټ غواړم یو میسج ماته ډسپلی راکړي ورته لیکم چې begin څه شی begin ورسته ورته لیکم چې څه شی dbms_output dot put underscore line قوس خلاص میسج راکړي کابل قوس بند صحیح ده کنه او په اخر کې end سیمی کولن او سلاش ورکا څه نتیجه راغله آوټپوټ کې نتیجه کتلای شو کني شو کتلای اوس ګوره که ویریبل کوم څه دا ویلیو سٹور کوم ته ډیا نه کوي ویریبل څنګه ډیکلیئر کیږي ولې که چې څه شي ډیکلیئر او راشه ویریبل ورکا نو ورکا مثلا بصیر بونو ویریبل ډیکلیئر کا سیدا ډیټا ټایپ ورکا ورچار 2 قوس خلاص څه شي 20 قوس بند سیمی کولن ګوره دا ټرمینیشن کې ډیکلیئر نو ورسته به سیمی کولن نه ورکوي ښا begin نو ورسته به سیمی کولن نه ورکوي سټیټمنټ چې ختميږي هغه نو ورسته به سیمی کولن ورکوي ویریبل ډیکلیئر شو د چا په نوم باندې اوس زه پروګرامینګ شروع کوم نه سلیکو begin سلیکو begin اوس بصیر ته ویلیو آسان کو ویلیو چې ویریبل ته آسان کوي ویریبل نوم ډبل ډاټ ها هم شروع کوم تر سره نه شو تلای کنه ډبل ډاټ مساوي کیږي د چی شي سره سنگل کوټیشن ورته ولیکم چې ودی چې کابل از د کیپټل اف افغانستان دام دلته پکې سو وکړه په دې ویریبل کې دا سټیټمنټ ها ورچا 20 کې کله دونه راځي خالی دا دی کې کابل از دا صحیح ده مثلا او راځم ورته لیکم چې څه شي dbms_output dot put underscore line قوس خلاص څه شي آوټپوټ کی ا نه بصیر نه بنو ویریبل او په اخر کې end
اوس ګوره ښه دلته مشکل هغه چې کېده چې ویلیو هم لاین د لاین کې اساین کړه کنه بصیر ډبل ډاټ اکول ټو دا سیف کوو اوس راځو قوس مشترک استه دا راخلو او اوس راځو سلش ورکوو ګوره کابل از د آؤټپوټ ورکوي که نه ورکوي که آؤټپوټ آف وي بیا دا کار نه کوي نو سیټ سرور آؤټپوټ انسر دا کار کولی شو راتلونکي ورځ موږ عملا نور د خیره پکې درس باندې خبرې کوو چې څنګه ترې استفاده کوي